ستړي مشئ په خیر راغلی زما پایتن اوومه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې تېرې ویډیو کې موږ سټرینګز هینډل کړی او موږ ته د سټرینګز لغوند کې فنکشنز پاتې دي، هغه به موږ په دې ویډیو کې هینډل کوو. او دا ویډیو نه بعد چې دی موږ به بیا یو نوي ټاپک ته ورځو، خو بس موږ څه ته انتظار کوو، راځئ چې سیده ورځو د کمپیوټر سکرین ته او دلته به موږ پایچارم زر کولاو کړو. راځئ چې پایچارم ته ورځو. پایچارم کولاو شو دلته او دغه دی موږ راغللو دلته. څنګه چې دا تیر چې ټوټوریل و زموږ شپږمنی، په دې کې موږ لږ سټرینګز لینث چې دی هغه موږ حساب کړو. نو موږ همدې ځای نه شروع وکړو، خو زه بیا به هم یو نوی فایل ورته جوړ کړو. په دې کې به زه ولیکم strings to tutorial 7. ښه، داسې چل به زه وکړم، ډېرې قصې به نه کوم، سیده به یو ویریبل جوړ کړم او زه غواړم چې یو خط ولیکم. خطونو باندې به تاسو پوهیږئ، لکه سړی یو ایمیل ولیکي یا خط ولیکي، ملګري ته ولیکي، هماغه شانته شی سکولونو کې به تاسو کړی وي. لکه زه به ویریبل نه نوم ورکړم خط چې دی، هغه خط به زه جوړ کړم سلام خیبر څنګه یې ورکې نن سبا او سلامونه کوه ټولو ته ستا ملګری. اوکې، ستا ملګری خان. زما ملګری خان ما ته دا خط لیکلی دی، لغونده کې غټ شو، خو دلته به زه یو انټر ورکړم چې دلته موږ ته ښکاري. صحیح ده. دا چې دی ما سره یو ډېر غټ سټرینګ دی او راځئ چې زه د دې لینث معلوم کړم، کوم چې موږ په تېره ویډیو کې هم معلوم کړی. نو زه به سیده وکړم پرنټ لین او بیا د خط لینث چې دی ما ته معلومول دي. دا چې ما څنګه پرنټ کو، پام وکړو دا چې دی 3 دغو دی ټکي دي. صحیح ده. دې ځای نه واله دې ځای پورې دونه وخت نشته دی چې موږ دا ټول بیرته حساب کړو، خو دا د دې دغو نه لینث دی چې دی دغومره دی. صحیح ده. دا خو یو فنکشن شو. صحیح ده. د دې علاوه موږ سره چې دی یو بل فنکشن دی د سټرینګ دپاره. هغه داسې دی چې کولی شو چې زه دا خپل نوم چې دی خیبر، دا زه بدل کړم او په دې ځای باندې زه یو بل نوم ولیکم، لکه د خان چې دی خط خیبر ته نه دی لیکلی، بلکې دې یو بل کس ته لیکلی دی د چا نوم چې علم دی. نو راځئ چې اوس موږ وکړو چې دا خیبر لرې شي او دلته علم راشي. د دې لپاره به موږ یو فنکشن استعمال کوو، د کوم نوم چې دی ریپلیس موږ وایو. زه غواړم چې د خط راونیسم، دا خط ویریبل راونیسم، خط بیا زه به ولیکم ډاټ ریپلیس فنکشن استعمال وکړم. نو اول به زه دلته ولیکم څه شی بدلول غواړم. زه دا خیبر بدلول غواړم. زه په کار چې دلته ورته ولیکم چې خیبر راله بدل کا، په څه باندې راله بدل کا، هغه به ورته زه دلته ولیکم په علم نوم یاد کړو، په علم نوم باندې راله خیبر بدل کا. نو راځئ چې وګورو چې دا خیبر راله بدلی کړو. دلته راله وایي سلام علم خیبر یې رانوستو، څنګه یې ورکې او دا ټول قصې مې وکړلې. صحیح ده. نو ریپلیس څنګه چې تاسو ته پته ولګېده چې خیبر یې بدل کو او علم یې ولګو. صحیح ده. کو لکه موږ سره یو دا ټکی دی یې او یې، کو موږ وغواړو چې دا بدل کو، ګورو چې دغه څنګه بدلیږي، یو دانه بدلیږي کو دواړه بدلیږي. راځئ چې ټرای وکړو.
زه غواړم چې دا یې بدل کړم، څه شي سره یې بدل کړم؟ مې سره یې بدل کړم. هسې مثال دی. نو پکار ده چې دلته او دلته مې راشي یا دې دلته راشي. موږ ته هېڅ پته نشته. راځئ چې ویې ګورو. نو څنګه مې راغللی او دلته هم مې راغللی. د دې مطلب دا دی چې کله ته د ریپلیس فنکشن استعمال کې چې کم ځای کې کم ټکي هم ته غواړې چې بدلې کې او هغه ټکي چې څونه ځل هم ستا په سټرینګ کې راغلی ټولو ځایونو کې به بدل شي. سمه ده؟ واپس لږ اوریجنل ته بوځو. دې نه علاوه بل فنکشن چې دی هغه موږ سره دی فایند. زه ګورم چې په خط کې یو شی ګورم، یو شی پسې ګرځم، لکه زه څنګه پسې ګرځم. صحیح ده؟ ګورم چې دا چرته دی په دې خط کې. زه دلته ولیکم څنګه، رن مې کو، دا ما ته د دې انډیکس راکو. د دې څنګه انډیکس نه دی، دا یې راله کو. وایي دا څنګه چې دی دا په دې انډیکس باندې پروت دی. اوس که موږ حساب وکړو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. په دې 14 نه دا یو چې دی شروع کیږي. صحیح ده؟ نو مطلب دا شو چې موږ کله چې د فایند فنکشن استعمال کوو نو موږ هلته د سټرینګ یو ټوکړه ورکولی شو ورته چې دا شی راته وښیه وایه چې دا په کم انډیکس باندې پروت دی. نو په دې حال کې اوس دا چې دی په 14 انډیکس باندې پروت دی. ها، دې نه علاوه موږ نور څه کولی شو؟ موږ سره نور دغه هم دي فنکشنز، او یو فنکشن دی موږ سره خط ډوټ کیپیټلایز. دا چې کله زه دا کیپیټلایز فنکشن استعمال کوم د دې مطلب دا دی چې د خط کوم اولنی ټکي چې که نه دا لکه ایس کو دا وړوکی و، دا خو اوس کیپیټل دی که نه غټ حرفو کې دی. کو دا وړوکی کومه وړوکی شو، کو دا زه اوس پرنټ کوم دا به راله ایس به یې راله غټ کړی. راځئ چې وګورو یې دغه دی. دا ایس چې دی دلته غټ کړی دی راله، دا یې کیپیټلایز کو، دلته وړوکی دی. کیپیټلایز موږ ته دغه فایده را رسوي. دې نه علاوه موږ سره نور څه دي؟ پرنټ زه غواړم چې یو دا استعمال کړم کاونټ، او په دې کاونټ کې زه نن ورکړم. نن او دیګه سټرینګ کې بدلول دي وکړو، او ګوره دا ماته وایي چې دا څو ځل راغلی. نن چې دی دا د سټرینګ دا نن ټوکړه چې دا په دې ټول خط کې یو ځل لیکل شوی دی، نور ځایونو کې نه دی لیکل شوی. که زه دا ای چې دی دلته کاونټ کړمه چې ای څو ځل مخې ته راغلی دی، نو ای ډېر ځلې مخې ته راغلی دی. ای چې دی موږ سره 13 ځلې مخې ته راغلی دی. نو بیا یې حساب کوئ 1 2 3 4 5 13 ځل راغلی. یو بل دانه پکې وګورم کوم چې زر موږ حساب وکړو، ټي به وله ورکړو. ټي موږ سره 3 ځل مخې ته راغلی. نو 1 2 او 3 ځل چې دی ټي موږ ته مخې ته راغلی. نو کاونټ چې دی موږ سره دغه مدد کوي. صحیح ده؟ دې نه علاوه موږ سره نور کوم دغه دي فنکشنز دي. موږ سره دی اینډس ویت ډاټ اینډس ویت. اینډس ویت مطلب دا دی چې ختمیږي، دې سره ختمیږي. نو موږ ته به پته ولګي زموږ دا سټرینګ چې دی دا خان ټکي سره ختمیږي. دلته به موږ ورکو چې خان ټکي سره ختمیږي. دې لیت پکار ده چې ما ته ووایي چې آو یا نه. که دا خان ټکي سره ختمیږي دې به ما ته ووایي چې ټرو او ختمیږي، او که خان ټکي سره نه ختمیږي دې به راته ووایي چې فالس نه ختمیږي. اوس دلته پام کو دې موږ ته راکړو ټرو. د دې مطلب چې زموږ دا سټرینګ چې دی دا خان سره ختمیږي. اوس خو زه دلته خان ونه لیکم بلکې دلته ولیکم ټولو، لکه څنګه چې ما تاسو ویلي چې د دې مطلب دا دی چې دې سره ختمیږي.
نو زمونږ دا دغه چې دی خط چې دی دا خو خان سره ختمیږي، ټولو سره خو نه ختمیږي. دې لې پکار چې موږ ته ووایي چې نه زه غلطه ویم، فالس. بالکل دا زما خط چې دی دا د ټولو باندې نه ختمیږي. صحیح ده. مخې ته پرنټ کو. نور موږ سره څه دي؟ ما په خیال نور ما ته خو څه نه رایادېږي، همدغه و زما په خیال. فی الحال نور به هم وي، تاسو کتلی شئ په انټرنیټ باندې، خو دا هغه یو کوم چې موږ اکثر استعمالوو. دې نه علاوه زه غواړم چې تاسو ته یو بل نوی شی در وښیم. زه به مخکې دا ټول شیونه کټ کړم او زه به دلته سیمپل وکړم پرنټ خط. چې دا د پرنټ کړمه نو تاسو ګورئ چې خط چې دی دغه شانته نه وي. صحیح ده. لکه په یو کرښه کې مې سلام خیبر څنګه یو دا او دا چې دی دا خط په شانته نه ښکاري، دا ډېر خراب فورمیټ کې لیکل شوی دی. موږ غواړو چې کله سلام خیبر راشي د سلام یو اس غټ کو منګه او بیا دې ځینه بعد انټر راشي او دا څنګه یې چې دی بیخي دې ځینه شروع وشي دې منځ نه لږ لاندې نه. صحیح ده. موږ غواړو چې دا سم صحیح خط په شانته ښکاره شي څنګه چې اوریجنل خط وي. کوشش به لږ وکړو. موږ به څنګه وکړو؟ موږ به څه چل وکړو چې اول به دغه وکړو څه ورته وایي اس به ورله غټ کړو چې ښه ختمه شي. نو موږ به دا چل وکړو چې وبکړو خط چې دی ډاټ کیپیټلایز بکړو او دې نه بعد به موږ وکړو چې خط پرنټ کا. پکار چې دا اس چې دی دا پکې غټ وي. دا اس خو پکې غټ نه دی. دا ځکه نه دی ځکه دا غلطي موږ تیر وخت هم کړې وه. موږ پکار چې دا ویریبل کې دا شی کیپیټلایز کو. لکه موږ ته پکار چې ولیکو خط چې دی دا داسې کا. دا خط مې بېرته دلته راوستو، دا ټول شی پکې یو قسم راغللی دلته او بیا موږ ویو دا یې کیپیټلایز کا. اوس به دې موږ ته اس غټ کړي. صحیح ده. دا یې راته برابر کو. ها موږ دې ځای کې دغه کیپیټلایز کو. دې نه علاوه موږ داسې چل کوو چې نوی خط جوړو، نوی خط، او دا به موږ ډېر هغه خپل فورم ته به بوځو کوم څه چې موږ غواړو. زه به دلته ولیکم سلام خیبر او بیا زه غواړم چې بیا یو انټر ورکړل شي دې ځای نه بعد. نو بیا دې ځای کې به زه چې دی بیک سلیش استعمالوم او ان به ورکوم. د دې مطلب دا دی بیک سلیش او ان مطلب دا دی چې کله سلام خیبر پرنټ شو بیا ته لاړ شه بل کرښې ته. بل کرښې کې ولیکه چې څنګه یې او بیا ولیکه ورک یې نن سبا او بیا هغې نه بعد ولیکه سلامونه کوه ټولو ته. دا څوک و؟ ستا ملګری خان. صحیح ده. دا خط مې ټول هغه ټکي مې پکې ولیکل یو شانته دی. خالی مې دا وغوړتل چې کله سلام خیبر پرنټ شي هغې نه بعد دې یو انټر ورکړل شي لکه نوی لاین دې شروع شي. د دې بیک سلیش ان مطلب دا دی چې نوی لاین ته لاړ شه. ته راځه چې دلته بیا وکړو پرنټ نوی خط وکړو. دلته راغللی لیکل شوی دی اول سلام خیبر، بیا انټر ورکړل شو، بیا دا ورکړل شو. دا دی نوی کرښه ته لاړو، بیا وی څنګه یو بیا ټولې قصه کړې ده. موږ غواړو چې دا څنګه یې چې دی بیخي د خیبر لاندې شروع شي. صحیح ده. یو ټیب به ورکو. ټیب بټنه ده په کیبورډ کې یوه بټنه. نو هغه ته څنګه کولی شي؟ هغه ټیب ورکولو لپاره تا ته بیا بیک سلیش ورکول دي او ټي ورکول دي. د دې مطلب دا دی چې یو 2-3 سپیسه ورکه. سپیس مطلب دا
یو 3-4 سپیس یې زما په خیال ده. اوس پکار دی چې دا څنګه یې چې دی دا لږ دې ځای نه شروع شي دا کرښه. راځئ چې اوس یې وګورو. دغه ده لږ را دی خوښ شوې ده. صحیح ده. موږ وله یو ټیب ورکو. مخکې دا څنګه یې چې دی دې ځای نه شروع کېدو. اوس دی مخکې نه شروع کېږي. ها دا اوس هم ټول چې دی د صحیح خط په شان ته نه ښکاري. دې ځای کې پکار ده چې یو ځل بیا زه \n ورکمه او دې کې هم \n ورکمه. صحیح ده. ته راځه اوس وګورو چې دا صحیح ښکاري که نه ښکاري. اوس چې وګورو سلام خیبر او څنګه یې ټول خیرت دی ستا ملګری خان. نو دا چې دی یو ښه فورمیټ دی د یو خط او زه کولی هم شم چې دا پرنټ نوی خط دلته کیپیټلایز هم ورکړم چې دا ایس میس راته غټ کړي. نو هغه دی ایس یې غټ کو او څنګه یې او ټوله نوره قصه یې وکړله. صحیح ده. نو د \n چې دی نوې کرښه شروع کوي او \t چې دی هغه یو ټیب ورکوي. 4-5 سپیسه په یو ساعت ورکوي. زما په خیال 3 سپیسه. نو نن ویډیو دپاره فلحال همدغه. راتلونکي ویډیو کې به موږ نوي ټوپک باندې خبرې کوو او اوسه پورې تاسو نه ډېره مننه او د الله په امان.